جلالاباد ښار کې د شیدو، پنیرو او مستو بازار ښه شوی. طالب، غلام رحمان او سید بشیر چې د شیدو او پنیرو پیر او پلور ترسره کوي وايي ننګرهار ولایت کې د کرنې او مالدارۍ په ودې سره تر ډیره د لبنیاتو تولید ډیر شوی او په خبره یې چې د خلکو تقاضا یې پوره کړي. دوی وايي دغه لبنیات د هیواد نورو ولایتونو سربیره بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي او بازار نسبتا نور ټولو شانو ته ښه دی. په دې خاطر ښه دی چې شیدې یوه ښه غذا ده او د انسان د وجود لپاره ډیره فایده لري او ضرورت یې رفع کېږي. نو په دې خاطر باندې د شیدو بازار نسبت نورو شیانو ته زموږ ډېر ښه دی او شکر الحمدلله بازار ښه دی او موږ ته پنیر راځي. اکثر د خیوې نه ښه پنیر د خیوې نه راځي. خلک ډېر خوښوي پنیر. د کابل نه ډېر خلک راځي، هغه بیا ډېر زیات پنیر وړي، اکثر منونه وړي او ننګرهار خلک خو هم دا پنیر خوري. او دغه د پنیرو کاروبار کوم انشاءالله کاروبار خو ښه دی اوس نسبت د پروس کال نه خو څه کال لږ ذره ښه دی. څه کال نه کېدی چې را روان کال کې به ښه شي انشاءالله نور هم. نو څه کال خو انشاءالله د پروس کال نه لږ ذره بازارونه ښه دی. کابل ته که ځي که پاکستان ته ځي که بل ځای ته ځي دا د ننګرهار سوغات خو همدغه پنیر دی. د جلالاباد ښار 2 تنه اوسیدونکي امید او اسدالله بیا لبنیات تر نورو غوره غذا بولي. وایي د خوښۍ ځای ده چې اوس یې هیوادني تولید تقاضا پوره کړي او دلته موږ خپله شیدو مو وڅښل او ورسره پراټې راواخیستلې. خو موږ خپله همیشه چې راځو دا شیدو ډېر خورو او نن سبا ماشاءالله ډېر پرمختګ کې روان دي. د لبنیاتو لحاظه په افغانستان ډېر ماشاءالله ښه روان دی. ډېر خوښي او الحمدلله موږ اوس په دې پوه شوي چې دلته زراعت او مالداري ډېر رشد کړی دی په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالیانو کې. نو قدم په قدم انشاءالله شیدو، مستو او پیروی او دا شیونه پیدا کېږي تر څو هیوادوال ته مستفید شي. د ننګرهار خیوا، درنور، کامه، بهسود او سره رود هغه ولسوالۍ دي چې تر نورو پکې مالدارۍ زیاته وده کړې او د لبنیاتو له پلوه یې د هیوادوالو غوښتنې پوره کړي.